د کتاب له متن څخه زین ته پوهیږي. ژوند لکه نیم څښل شوی سګرټ، مینه لکه له سګرټ وتلی مړ لوګی، او زه لکه مړه ایره، ته چې راځې زه به باد وړی یمه زینو. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسیږئ. په خیر راغلی بریا پښتو ته، په دې هیله چې روغ جوړ اوسیږئ. دوستانو نن غواړم تاسو ته د یو ناول پیشنهاد وکړم چې نوم یې دی د 21مې پیړۍ لیکوال یې محبوب شاه محبوب دی. دغه ناول د مینې، جنون، دومخیتوب، بیلتون، زمانې، ژوند، یوازیتوب او مرګ څخه راڅرخیږي. محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې استاد چې اوس مهال نشته دی په افغانستان کې متاسفانه. ډیر یو تکړه او شاهکاره لیکوال دی. واقعا چې دغه ناول کې خپل جذبات او احساسات په ډیر یو ښایسته انداز باندې بیان کړي دي. جملې، هغه طریقې، طرز، د جیلۍ تشریح، په خپل د خپل احساساتو تشریح واقعا ډیر عالی دي. نو څوک چې د ناول د لوستلو شوق لري کولی شي دغه ناول څخه پیل کړي. کولی شي دغه ناول په مختلفو کتابخانو کې پیدا کړي. په ننګرهار کې مومند کتابخانه کې، په کابل کې اکسوس کتابخانه کې، علمي کتابخانه کې هم پیدا کیږي. همداسې هر ولایت ډیری ولایتو کې شته دي، او که د اکسوس سره تماس ونیسئ هغوی په هر ولایت کې یو نه یو کتابخانې سره اړیکه لري، دقیق معلومات درکولی شي چې چېرته یې پیدا کولی شي. ډیره زیاته مننه.